سلامونه جوړ په خیر هیله ده څه ښه وئ په خیر وئ په یوې بلې ویډیو کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. نن په یوې بلې متفاوتې موضوع خبرې لرم. څنګه موږ کولی شو چې نور خلک ځان ته راجذب کړو. دلته مې د مصطفی نور په نوم د یو انډیوال مقاله درته راخیستې. هغه وایي چې که غواړئ جذاب اوسئ او نور ځان ته خواته جذب کړئ نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. د هغه لپاره دا څو ټکي دی وړاندیزوي. اول، رښتیني اوسئ. منظور مې دا نه دی چې دروغ مه وایئ. رښتیا ویل ټاکلی حد لري چې د هغه په نظر کې نیولو سره به هم تاسو د ازادۍ او هوسایۍ احساس وکړئ او هم به نور ستاسو خواته راشي. باید هڅه وشي چې رښتیا ویل مو د مینې اړخ ولري، نه د قدرت او ویرې. دویم، خپله ښه اوسئ. څه چې یې همغسې اوسه. اوس چې هر څه یو دا مو د ژوند پریکړې دي. د دې مسئلې منل موږ ته د بیا ټاکنې قدرت راکوي. دریم، په حال کې ژوند وکړئ. که چیرې په حال کې ژوند وکړئ، ځان د ورځې له جریاناتو سره یو ځای کولی شئ. د هر هغه څه نه ځان خبر کړئ چې ستاسو شاوخوا کې پیښیږي. همدا اوس دی چې کولی شئ یو څوک د ځان په خوا جذب کړئ، نه تیر وخت یا راتلونکی وخت. څلورم، انرژي مو وساتئ. که سهولتونو ته لاسرسی ولرئ، هر څه کولی شئ، خو باید لومړی د خپلو مرزونو په اوږدولو، د سویې په لوړولو او د تیر وخت د مسایلو ستونزو په حلولو سره د خپلې لارې خنډونه لرې کړئ. تر څو چې تیار نشئ د جذب قدرت به ونه لرئ، نو ځان تیار کړئ. پنځم، خپلې بریاوې وټاکئ. د ډیری خلکو عقیده دا ده چې که بریالي شو نو نړۍ ته مو ماتې ورکړه، او که نړۍ بریالي شي مونږ بایللې ده. دا سمه نه ده. هڅه وکړئ مسایلو ته له دې زاویې وګورئ چې ټول کولی شي بریالي شي. شپږم، سمه خبره ده چې خوند په بخښلو کې دی. مونږ ټول د بخښلو او ورکولو لپاره یو څه لرو، نو ستاسو یې هم بخښنې قدرت لوړ کړئ او پرې وپایېږئ. خو که فکر وکړئ چې نورو ته د ورکولو لپاره ډیر څه نه لرئ، د نویو مهارتونو په زده کړه کې هڅه وکړئ. اووم، د ځان په فکر کې اوسئ. په ځان ډیر پام وکړئ او خپلې اړتیاوې پوره کړئ. په ځانګړې توګه کله چې کوم څه ته اړتیا ولرئ، د لاسته راوړلو لپاره یې خپله ټوله هڅه وکړئ. څومره چې کولی شئ د ځان لپاره پیسې، مینه، چانس، ملګري او داسې نور زیرمه کړئ. اتم، خپله هوښیاري لوړه کړئ. جذابیت یوه ډیره ظریفه او دقیقه پدیده ده. تر هغه چې د ځان او نورو په اړه خپله هوښیارتیا او فکر لوړ نه کړئ، د هغې لاسته راوړل به هم ستونزمن وي. نهم، خپل مسؤلیت په غاړه واخلئ. موږ هغه څه جذبوو چې تیاری ورته لرو. له کوښښ او هڅې سره خپل ځان غوره څیزونو ته تیار کړئ. لسم، څه چې کوئ ځان کې ورسره بدلون راولئ. څه چې ترسره کوئ هغه ته په کتو وګورئ. څه ته مو بدلون کړی، دا کار څنګه ترسره کوئ، په مینه کې، په ویره کې یا په بل څه کې. نو د پوهېدو لپاره دغه مسایل په نظر کې ونیسئ او تل پرې پام کوئ. نو هله به تاسې وکولی شئ چې نور هم راجذب کړئ او نور ته هم ورجذب شئ.